بل آپشن دا تاسو څنګه د خپل کمپیوټر میک ایډرس تاسو کتلای شئ په اسانه توګه باندې. نو راځو ګورو چې د کمپیوټر میک ایډرس مو تاسو څنګه معلومولای شو. تاسو به راځئ سی ام ډي ته. د سی ام ډي ته د راتلو څو طریقې دي، خو راځو موږ هغه سمپله طریقه بیانوو. تر ټولو له مخکې سره لاس سټارټ مینیو ته. سټارټ مینیو کې به دلته راسئ سی ام ډي. که چیرې مخته پراته وه سی ام ډي خو ښه تر شا که نه وه تاسو به دلته سرچ کړئ سی ام ډي یعنې کمانډ پرنټ. نو راځو دلته کمانډ پرنټ خلاصوو. کمانډ پرنټ چې خلاص شو بعد له هغه یو سمپله کمانډ ده، تاسو به هغه کې ټایپ کړئ او تاسو ته به خپل میک ایډرس معلوم شي. نو راځو هغه کمانډ ټایپوو get make. که چیرې تاسو ته نه معلومیږي زه به زوم کوم ستا ته غوره طریقه تاسو ته معلوم شي. دا کمانډ ده get make. کله ستاسو get make ټایپ کړئ او انټر یې کړئ تاسو ته خپل میک ایډرس معلوم شي. دغسې ده زما د کمپیوټر میک ایډرس.